د جنازې لمونځ د دغه دپاره اودس شرط ده که نه؟ امام شعبي وایي چې دغه دپاره نه ده شرط. ولې د جنازې لمونځ په اصلي کې دعا ده. هغه لمونځ تعبیر خو د لمانځه په کېږي، خو په واقع کې خو مړي ته دعا ده. د دعا دپاره اودس نه ده شرط. د امام شعبي رایه دا ده. اما جمهور علما په دې دي چې نه، د جنازې لمونځ دپاره هم اودس شرط ده. ولې لا تقبل صلات. موږ تاسې په قواعدو د کنکیو کتابو کې چې نکره په سیاق د نفي کې واقع شي افاده د عموم کوي که نه کوي؟ صلات ټکه چې راغی نکره او د لا لاندې شو، نو خو چې هر صلات ورته ویل کېږي. بیا که دا معروف صلات دي چې د لمونځ ده، که جنازه یم صلات ورته ویل کېږي که نه؟ صلات الجنازه نه پې خو دلته د مطلق لمنځه وشوه چې یو لمونځم که دا 5 وخته لمونځ ده او که جنازه ده خو لمونځ ده. بخیر دې چا نه نصیح کېږي د اودس